السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې مو هم ښې وي. او زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره بهترینه ویډیو چمتو کړې ده د نمبر سیستم په باره کې. لکه څرنګه چې موږ په بله ویډیو کې باینري نمبر د ډیسیمل نمبر تړولی و، په نننۍ ویډیو کې موږ په سټ بیا باینري نمبر ډیسیمل نمبر تړو، ډیسیمل نمبر وبخښئ باینري نمبر تړو. لکه څنګه مو چې په هغه ویډیو کې ډیسیمل نمبر باینري تړولی و، نو په دغه ویډیو کې ډیسیمل نمبر بیا باینري تړو. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. نو اوس راځو زه وډ پروګرام خلاصوم په موبایل کې. وډ پروګرام مو چې کله خلاص کړه، دلته زه په د ډاکومنټ نه کلیک کوم، دلته مو د معلومات راخوستي، دلته مو ځینې سوالونه تاسو ته په هر ډول راخوستي وي ملګرو. نو ویډیو تر پایه وګورئ، زه تاسو ته مکمله طریقه ښیم چې په کومه طریقه دا بدلیږي ډیسیمل نمبر ته. نو دا تاسو وګورئ ملګرو، دلته دا سوال دلته راخوستی شوی دی، دا پوس نه دی، وبخښئ دا بدل دی، دا خدای چې د بل یو سوال ځواب دا زه دلته ډیلیټ کوم دې نه چې دې سوال ته وګورئ ملګرو، دا کنورټ شوی دی، دا ډیسیمل 340 نمبر چې دا باینري نمبر ته کنورټ شوی دی. نو دا باینري نمبر ملګرو ډیسیمل نمبر په همدې طریقه کنورټېږي چې تاسو به د 340 نمبر د باینري په قاعده باندې تقسیموئ. یا باینري قاعده څه د دوه دو، که تاسو نه لګي نو تاسو کولی شئ زموږ لومړی ویډیو وګورئ، په هغه کې مو د ټولو نمبرو قاعدې او عددونه ښودلي، تاسو بیا یې رانه پوهېدلی شئ. نو د باینري نمبر قاعده د بعد د موږ په دوه باندې تقسیموو تر اخره پورې څو عدد ختم شوی نه وي، نو دلته بیا موږ ته ځواب راکوي. دا د باینري نمبر موږ تاسو ته دلته راوړي، دا د باینري نمبر ترې وتلی دی، دا تاسو وینئ دا نمبر ترې راغلی دی د ډیسیمل 340 نه. دا هغسې د کی سول هم په همدې طریقه سره بدل شوی دی. نو راځئ تاسو ته زه اوس عملي کار پرې کوم. نو دلته به موږ ولیکو لومړی ډیوایډینګ لیکم، تاسو ته واضح زه ولیکم، تاسو پرې پوه شئ. دلته ایکوال ځواب لیکم، هغه مساوي ریمینډر لیکم. خدای دې وکړي چې سپیل مې نه وي خطا کړی ملګرو، که کومه غلطي شوي زه بښنه غواړم، ځکه چې انسان دی خامخا خطا کېږي. نو دلته موږ اوس کوم عدد چې بدلوو غواړئ چې بدل یې کړو، نو زه دلته یو ډیسیمل عدد نمبر لیکم، مثال 300 نمبر غواړم چې دا زه باینري ته وړوم. نو دلته به تاسو راشئ ملګرو، مساوي به ولیکئ، او دلته به د 300 نمبر واخلئ، دا به ولیکئ. نو دا به تقسیم کوئ په څه، په دوې، ځکه چې د باینري قاعده دوه دو، نو دا به څو سره مساوي، دا به مساوي څه شي چې په دوې تقسیم شي، ایکول دا به 150 شي. 150 چې په دوې تقسیم کوي، باقي په ریمینډر کې چې پاتې شول یو شی نه پاتې کېږي، دلته به 0 ولیکئ، ځکه چې ځواب یې هم باینري ځواب دا ریمینډر کې رسي دلته. نو زه دلته بیا ملګرو د مساوي راخولم، دلته سیری 150 دا 150 په تاسو دلته راواخلئ، دا به ولیکئ، او دا بیا د تقسیم علامه به دلته ولګوئ، دلته به د 2 انتخاب کړئ، دلته به بیا 2 ولیکئ، دلته به بیا مساوي علامه پریس کړئ، دلته بیا چې 150 موږ په 2 تقسیم کو، دا څو رسي 50 به دلته تاسو ولګوئ، دلته به په ریمینډر کې بیا څو پاتې شي، 0 به پاتې شي. دا همدا سوال بیا موږ مساوي لیکو، دلته مساوي لیکو 50 بیا په 2 تقسیم، دا 50 راخوله، دلته 50 تقسیم 2 مساوي څو کېږي، 50 موږ په 2 تقسیم کو، او یا چې په تقسیم کو 15 دا 19 ولې دلته موږ 19 لیکو، 19 په 2 تقسیم کو، دلته څه پاتې شول، باقي یو باقي پاتې شول دلته په ریمینډر کې، ځکه چې 19 څلوېښت کې یو باقي یو په ریمینډر کې موږ ولیکو. دلته موږ مساوي لیکو، مساوي کې دلته بیا څه لیکو، موږ دلته لیکو 19 اوس بیا موږ په 2 باندې تقسیم، دلته بیا زه قاعده لیکم د 2 د باینري نمبر 19 موږ په 2 تقسیم کو، 10 چې په تقسیم کو 15 19 په تقسیم کو 13 یو په ریمینډر کې باقي پاتې کېږي، دلته لیکو 18 ریمینډر کې موږ دلته یو باقي لیکو، دا یو دلته راغی، دلته مثال موږ لیکو مساوي، بیا دلته د 18 عدد راخولو، 18
دلته تقسیم الامه بیا د باینري نمبر قاعده لیکو. دلته بیا مساوي لیکو. مساوي نه بعد دلته موږ د 18 چې په 2 تقسیم کوسی سي 9 په راځي، نه په تقسیمېږي 9 عدد به دلته ولیکئ او په ریمایندر کې به څه پاتې شي؟ یو به نه شي پاتې، صفر به شي. دلته موږ صفر لیکو او دلته بیا موږ مساوي علامه پریس کوو. دلته به تاسو 9 ولیکئ. 9 تقسیم په قاعده 2 د باینري نمبر مساوي 9 چې په 2 تقسیم کې څو پرې راځي؟ اته به دلته ولیکو یو په ریمایندر، ځکه چې 9 په 2 تقسیمېږي نه که نه. دلته به موږ ولیکو 4. دلته به موږ ولیکو 1. دلته به بیا موږ ولیکو مساوي او د 4 به دلته راواخلو. 4 تقسیم په قاعده 2 د باینري نمبر د مساوي. دلته چې 4 په 2 تقسیم کې څو پرې راځي؟ 2 که نه. 2 به ولیکو په ریمایندر کې به څه پاتې شي؟ صفر، یو به نه شي پاتې. دلته موږ صفر لیکو. دلته به موږ بیا ولیکو د 2 بخۍ مساوي علامه منافات به مساوي 2 تقسیم په 2 قاعده 2 چې د باینري سره مساوي ده. دلته به په ایکول کې څه راشي؟ دلته به 1 راشي. یو ځواب نه راځي دلته. او صفر به څه شي؟ دلته به صفر شي په ریمایندر کې که نه. نو اوس به موږ دلته څه ولیکو؟ یو به راواخلو مساوي. دلته به 1 ولیکو تقسیم په 2 مساوي به څو شي؟ وبخئ 2، ځکه چې 2 نه په تقسیمېږي، په 1 نه په تقسیمېږي. وبخئ په 2 باندې دلته موږ څه لیکو؟ صفر لیکو. صفر دلته چې خو موږ یو دلته په خپله لیکو. دا یو مو دلته ولیکو. نو دغه باینري نمبر دلته ترې راغی. نو دا نمبر اوس موږ څنګه معلوم کړو، څنګه یې دلته ولیکو؟ نو دا به تاسو ملګرو د چپ طرف نه لیکئ، د ډاون طرف نه، د لوند طرف نه به لیکئ، ښي طرف ته مې نه لیکئ. زه دا نمبر لیکم، دا اوس زموږ د باینري نمبر ځواب راووت دلته. نو دلته زه اوس لیکم مساوي 1 نه وبخئ 1 0 0 1 0 بیا 1 1 0 0 0. دا چې شول دا باینري نمبر موږ ترې جوړ کړی، دا مو باینري ته کنورټ کړو. دا ډیسیمل نمبر د 300 ډیسیمل نمبر نه څو راغلو؟ دا باینري نمبر. اوس دا خو یوه طریقه شوه. اوس زه تاسو ته بله ډېره ساده طریقه هم ښیم چې تاسو ډېر په اسانۍ سره د باینري نمبر د ډیسیمل نمبر باینري ته اړولی شئ. په دا طریقه خدای دې وکړي تاسو پوه شوي او مزغه مو په خلاص شوي وي. نو راځئ ملګرو تاسو ته زه اوس دغه بله طریقه ښیم. دغه نمبر زه تاسو ته چینجوم. دغه 300 نمبر دلته لیکم، د ډیسیمل نمبر تاسو به وګورئ. دا مې دلته ولیکو ملګرو د ډیسیمل. اوس دا کنورټ کوم باینري ته په دا بله طریقه. دا هم ډېره ساده طریقه ده ملګرو. دلته موږ څه سټیپه زو دلته څه دی؟ 3 عدد دي، 2 صفرونه دي، یو 300. نو موږ دلته 3 صفرونه لګوو، 4 نه. که 3 صفرونه یې نه شي تاسو بیا 4 هم لګولی شئ. که د 3 صفرونه عدد ډېر شي نه په جمع کې، مثال عدد نه پوره کوي، بیا تاسو صفرونه اضافه کولی هم شئ. خو موږ دلته اوس فعلا 3 صفرونه لګوو. 3 صفرونه مو چې ولګول نو اوس به تاسو دې ته وګورئ ملګرو. دلته صفر د لومړی اوس د 300 پوره کوو به دا دی. لومړی خو عدد خو چې د صفر دغه تاسو ته معلوم دی چې د یو دی. د دویم صفر چې دی دغه د 2 دی. د نه بیا څه جوړېږي چې سره جمع کړو؟ 4 د دریم خانې نه. د څلورم خانې نه 8 جوړېږي. دغسې 5 نه 14 شپږم نه 32 د بل نه 9 نه 40 8 نه 28 او د 9 خانې نه 255. اوس موږ ګورو چې کومې خانې ته آن کوو او کومې خانې دا پرې کوي. نو لومړی دا 255 خانه موږ آن کوو. دا زه آن کوم د 255 خانه. یو د بل صفر هم له منځه سره ورم. نو دا خانه مو یو ورته آن کړه.
اوس ګورو چې اوس بله قیمه خانه ته آن کوی دغه ته دا خو 255 شول چې دلته 300 عدد په راکړي نو موږ راځو د ټولو نه مخکې اول دلته د څلوېښت خانه ورته کوو د 280 کوو دا آن کوو لومړی دوه دو درېیمه بیا څلور خانه دو دا موږ ورته آن کوو زه دا آن کوم چې څلور او 255 په څه شي 280 د دې نه وروسته زه بیا د 32 خانه ورته کوم چې 92 شي آن کوم دا خو د څلورو خانه شو دا اته شو دا شپږ شو دا 12 شوه زه دا هم آن کوم چې دا د 12 اوس څه به شول بکې چې 92 د 292 اوس اته بکې نه شول پته نو دلته موږ د تو خانه ورته آن کوو څلوېښت اته موږ اوس دا خانه هم آن کوو دا خانه زه هم آن کوم اوس دلته تاسو وګورئ لومړی خو یو دی بیا دوه دي بیا څلور دي څلور دا اته شول څلور اته څه کېږي 12 او دا 12 شول دا اته څلور اته او د بله صفر شپږ د بل 12 12 او 12 څه کېږي 12 او 12 کېږي د دې څلور دېرش او څلور څلوېښت او دا 255 شول 255 څلور څلوېښت د 300 نه دا پوره دلته سره 300 لمبر باینري ته په دا طریقه موږ دا باینري ته وړو اوس یې ګورو چې سره دا مساوي دی که مساوي نه دی پاسه د سره نو دلته سل یو سل نو موږ اوس ګورو چې دغه لمبر یې د لمبر سره موافق دی نه دی موافق او که څرنګه دی لومړی موږ ګورو سل دا زه ګورم سل تاسو دلته وګورئ سل یو سل نو په همدې طریقه ملګرو تاسو کولی شئ چې باینري نمبر ډیسیمل ته وړئ او په همغه بله طریقه هم تاسو کولی شئ لکه څرنګه چې موږ دلته تاسو ته دا فورمولا په استعمال کړه او دا عملیه مو په وکړه نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي او څه مو ترې زده کړې وي او مضبوطه مو څه نتلې وي او انشاءالله موږ به د نوره نمبر هم تاسو ته ښیو په د نورو نه به هم تاسو ته ویډیوګانې جوړوو چې باینري نمبر اوکټیل ته څرنګه وړي اوکټیل باینري ته څنګه وړي او هیکسا ډیسیمل څنګه وړي او داسې د نور ډیسیمل هیکسا ډیسیمل ته څنګه وړي د ټول پوره معلومات موږ به تاسو ته یوه ویډیو په جوړوو پوره معلومات به درکوو او زموږ یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ اوس لپاره د خدای په امان ښه وخت درته غواړم